محترم خور بی پروانه د کاناډا هیواد اوسیدونکي پوښتنه کوي، وای که یو څوک یو مور یا پلار همیشه دا دعا کوي چې خدای نارینه اولاد راته راکړي، وای دا دعا کې خو به د الله نه رضایت نه راځي. محترم خور ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې په دې سره الله نه ناراضه کیږي بلکې الله راضي کیږي. یو شاعر فرمایي د شعر مطلب داسې دی چې الله هغه ذات دی چې څوک څومره غوښتنې ځینې کوي دی خوشحاله کیږي، او چې څوک غوښتنې نه ځینې کوي الله تعالی ناراضه کیږي. خو بنده که چیرې غوښتنه ځینې وکړي دوم وار بیا غوښتنه ځینې وکړي خفه کیږي. ان الله يغضب ان ترك سؤاله وبني آدم يضغب حين يسأله. په هر حال دغه دعا چې ده چې خدای ماته نارینه زوی راکې، نو دا دعا داسې نه ده چې په دې باندې الله ناراضه کیږي بلکې الله باندې راضي کیږي، او خاص د زوی دعا کول پروا نه لري، ځکه نارینه چې دی هغو ته الله بهتري او فضیلت ورکړی دی په زنانو باندې. الرجال قوامون علی النساء والله اعلم بالصواب. موږ محترم خور پوښتنه کړې ده، وایي کوم آیات کریمه چې تاسو موږ ته راښوولی وو د نارینه اولاد لپاره چې 40 ورځې به وایي او د هر لمانځه وروسته به یو 40 واره وایي، وایي دا خو زنانه ته میاشتنۍ مریضي ورځي، نو دا به دا 40 ورځې څنګه پوره کوي؟ محترم خور ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې زموږ مقصد دا نه دی چې د حیض په وخت کې یا د زنانۍ مریضي میاشتنۍ مریضۍ په وخت کې دې هم دا وایي، بلکې چې هر کله پاکه سوه بیا دې شروع کړي. مثلا 20 ورځې ویلې ده، 10 ورځې مریضي ورته راله، نو 10 ورځې دې نه وایي ځکه دا لمونځ نه کوي. وروسته چې لمونځونه شروع کړه د هر لمانځه وروسته دې بیا وایي تر څو چې 40 ورځې پوره کړي. موږ چې هره دعا تاسو ته درښیو محترمو خویندو، د هغه مطلب دا نه دی چې تاسو به متصله وایاست، مطلب دا دی چې هغه 40 ورځې پوره شي. هغه که د نکاح دپاره کومه وظیفه موږ تاسو ته درښولې وه او که دغه د اولاد دپاره ده، هغه 40 ورځې پوره کول مقصد دي، 40 ورځې متصله ویل مقصد او مطلب نه دي. والله اعلم بالصواب.